د خوست د استخباراتو منصبینو د یوې اونۍ په لړ کې دوه ډلې چې اووه تنه غله پکې شامل دي لاس په لاس له تختول شویو نقلي اوسیتو سره نیولي دي. په تختول شویو نقلي اوسیتو کې دوه رد کرولې، درې سراچې او 8 موټر سایکلونه شامل دي. د خوست ولایت استخباراتو ویښو منصبینو په 5 ورځو کې دوې ډلې هغه غله نیولي دي چې یو چا نه 8 موټر سایکل وروستلی دي او یوې بلې ډلې 15 سراچا موټر د خلکو نه بیولي وو. د دې خلکو قضیه نور هم تر تحقیق لاندې ده. ان شاء الله تعالی دوی به ډېر زر عدلي محاکمو ته وسپارلی شي. د ښاغلي عثماني په خبره اسلامي امارت هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د هیوادوالو سر او مال ته زیان ورسوي. په خبره یې په دې برخه کې سرغړونکي ځای نه لري. د افغانستان اسلامي امارت ویښ امنیتي او استخباراتي مسؤلین او منصوبین شپه او ورځ د خپل ملت او د خپلو ولسونو د امنیت په فکر کې دي او هیڅ چاته به دا اجازه ور نه کړي چې د چا سر مال او عزت ته خطره پیښه کړي. د غلو یا د دوی ډلې داسې مهال نیول کیږي چې یا د ریاست تر دې وړاندې هم د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر غله نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. دې ټولو ته په کتو د غلو پر وړاندې وروستي جدي ګامونو اخیستنه د خوست اوسیدونکو له توده هرکلي سره مخ شوې ده او دوی لا د چټک کېدو غوښتنه کوي.